درود شریف وایه په شوق سره. الله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونور عرشه وزينة فرشه إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو مشرانو کشرانو او محترم استاذانو طالب علمانو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما عزتمندو تاسو ته به ډېر استاذانو په کلاسونو کې د اخلاقو خبره کړې وي، خو خبره دا ده چې دا خبر به موږ تاسو ته د دنیا د مفاد لپاره کړي، لیکن د آخرت په طرف ته ما تاسو اشاره نه کړې. زه تاسو ته د اخلاقو په باره کې کوشش کوم مختصر تقریر کوم چې د اخلاق څه شی دی او په اخلاقو باندې الله تعالی انسان ته کوم مقام ورکوي. نبي علیه السلام صفت حضرت ابو ثعلبه رضی الله عنه نه روایت دی چې نبي علیه السلام وفرمایله چې د قیامت په ورځ به ما ته تر ټولو نږدې هغه انسان وي او هغه محبوب او عزیز وي چې څوک خوش اخلاقه وي، او زمانه به د قیامت په ورځ د ټولو لرې او بده هغه کس وي چې هغه بد اخلاقه وي. زما عزتمندو موږ او تاسو له غور وکړو په دې حدیث مبارک باندې. هر انسان دا کوشش کوي چې د نبي علیه السلام سره په خوا کې راپاڅېدلی وي، د انبیاو په صف کې راپاڅېدلی وي، د علماو په صف کې راپاڅېدلی وي، د اولیاو په صف کې راپاڅېدلی وي، لیکن ما او تا ته نبي علیه السلام طریقه ښودلې ده چې ته اخلاق صحیح کا ته زما په خوا کې راپاڅېږي. زما عزتمندو موږ او تاسو په هر حال کې د خپل تندی نه دی دارون ساتو. اکثر دا بعضې خلک ساجیبه خلک دي او 12 بجاو کلي په دې تندي باندې بیا په چا ته شین ولګوي. داسې خبره ده چې په خوش اخلاقۍ په هارون تندي باندې د خلکو سره ملاوېږئ. دا خو دنیا ده، لکه زندګي د 80 کاله ختمه ده شي. نو چې چا ښه اخلاق تېر کړي په دنیا کې نو د دې جزا به الله تعالی په آخرت کې ورکوي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دی چې نبي علیه السلام وفرمایله چې دا اخلاق د الله تعالی د رحمت رسۍ ده چې دا د یو انسان په پوزده کې وي او بل طرف د یو فرشتې په لاس کې وي او دغه فرشته د انسان خیر ته راکاږي او خیر څه ته راکاږي؟ خیر جنت ته راکاږي. او بد اخلاقي دا د عذاب یوه رسۍ ده چې دا بل طرف د شیطان په لاس کې وي او شیطان د انسان کوم طرف ته راکاږي؟ شر طرف ته، او شر کوم طرف ته راکاږي؟ جهنم ته. اوس موږ او تاسو سوچ وکړو که نه چې دا اخلاق یو داسې څیز دی چې دا انسان جنت ته راکاږي. موږ او تاسو خپل معمول داسې خوش اخلاقه وګرځو، هر چا زه پرون تندي ملاوېږو موږ به خود به هود داسې راشي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا ښه اخلاقو دا ګناهونه داسې ولیکوي لکه څنګه چې دا نور دا واوره ولیکوي. واوره د نور ټکي د څنګه یې ولیکوي؟ داسې چې د چا اخلاق ښه وي د هغې دا ګناهونه به خود به هود ولیکي. او بد اخلاقو نیکۍ داسې خرابوي داسې فاسدوي لکه څنګه چې په شاتو کې سرکه واچوي. سوچ وکړو که نه؟ شات څومره خوږ څیز دی خو چې سرکه دې ورته ور واچوي هغه ټول خوند یې خراب شي. نو ښه اخلاق دومره عظیم څیز دی. نو زما عزتمندو بس دا یو حدیث بل ویمه. حضرت عایشه رضی الله عنها نه روایت دی چې نبي علیه السلام وفرمایل چې ښه اخلاق والا انسان د هغه چا درجه حاصلولی شي چې ټوله شپه تهجد دی او ټوله ورځ روژه نیسي. اوس سوچ وکړو که نه چې ټوله شپه الله تعالی ته ودرېدل دا څومره ګران کار دی په ژمي کې او بیا په اوړي په دغه ګرمۍ کې او پاڅېدل دغه ګرمې بسترې نه او الله ته ودرېده او الله ته ژړل او د رکعتونه او دا رکوګانې او سجدې او دعاګانې تلاوتونه
دا څومره ګران کار دی او بل طرف ته روژه څومره ګران کار دی موږ داسې خو 24 ګنټې په خوراک کې هم مخته یو زموږ دا خوله خو نه ودرېږي نو وګوره روژه څومره ګران څیز دی او نبي اسلام څه فرمایي چې کوم انسان ښه اخلاقه وي هغه به د دغه انسان درجه حاصله کړي زما عزتمندو د هرې بیمارۍ څه اسباب وي او کتابونو لیکلي دي چې د اخلاقو په وجه باندې انسان د زرو بیمارونو نه دا بچ کېږي د زرو د اخلاقو په وجه نو زما عزتمندو په دنیا کې دا خوله چلول داسې ده زما عزتمندو نبي اسلام هم فرمایي که نه تاسو کې ښه انسان هغه ده چې هغه د لاس او د ژبې د ضرر نه بل انسان محفوظ وي موږ او تاسو یو بل سره په مینه محبت سره ملاویږو بل دا ټول زموږ او ستاسو لپاره یوه اداره ده موږ دلته راشو یو بل سره په مینه محبت سلام کلام کوو که تاسو تر هغې پورې کامل مؤمنان نشي جوړېدلی چې یو بل سره محبت نه پیدا شي محبت په څه باندې په سلام باندې راشي سکول ته هغه د نیکۍ ملاویږي چا پورا سلام وکړه 10 چا 13 چا 20 که نه نو زما عزتمند دي انشاءالله موږ او تاسو به خپل اخلاق ښایسته کوو که نه واده هم ده او که نه هسې په خوله لګوي لاس چاته د چا چا واده دی انشاءالله چې په ښه اخلاقو به د یو بل سره ملاویږو او د دنیا دا لږه زندګي ده چې هغوی په جنګ کې ګوره که بیا هلته هم عذابونه وي زما یقین نه شي که د دې زمانې د مسلمان ډایرکټ جنت ته لاړ شي اول به غوپې وایي په دې جهنم کې بیا به یې وځي وځئ لا تقنط من رحمة الله الله تعالی د رحمت نه مننه امید کېږو الله تعالی دې موږ او تاسو په دې خبر د عمل کولو توفیق